بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم اسف کارخوا د یوټیوب رڼا سباوون د ټي وي چینل د شیشې پړوان دی. دا وخت موږ سره مېلمانه ناست دي. نیاز محمد صاحب، میر افضل صاحب او بل دی لال افضل صاحب. دا جی زمونږ ډاکټر صاحب دی، ګل شاجي ډاکټر صاحب دی. او سره شاته زمونږ نور مېلمانه هم ناست دي. مینوالو، زه تاسو ته یو څو د انتخاب شعرونه ډالۍ کوم. ارشاد جي وایي ما به د هر چا نه ګټل بلوري، خو یو پتا به مې بیلل بلوري، او د هغه وخت زمین نوم پتا دواړو یو ځای چې به کوم بلوري. ما به د هر چا نه ګټل بلوري، خو یو پتا به مې بیلل بلوري، او د هغه وخت زمین نوم پتا یې دواړو یو ځای چې به کول بلوري. څنګ په بانه به رانږدې شوې راته، څنګ په بانه به رانږدې شوې راته، کوم وخت کې ما چې به شمارل بلوري، ستا د ډکې خولې خندا دپاره یې ما به په قص پتا بیلي، ستا د دې ډکې خولې خندا دپاره ما به په قص پتا بیلي. ورپه یاد شوي دي زاړه یادونه، هغه سړي نن ښکلول بلوري، او چې به خفه شو ماتله ستانه، تا به په روغه کې راوړل. یو بل شعر دی، یو شعر تاسو ته ډالۍ کوم. دا انتخاب شعرونه دي که نه؟ د انګور بوټی په چوپال چې به راخورو دلته، او یوه د خټو مې کوټه وه دا مې کورو دلته، او د کلي میاس کې جوماتو په شریکه زمونږ نه جنګ جګړه نه ګیله نه به پیغورو دلته، دغه د توت ونه چې ښکاري د کنډرو مس کې، دا موجره واره شپه به ټنګ ټکورو دلته، دغه د توت ونه چې ښکاري د کنډرو میاس کې، دا موجره واره شپه به ټنګ ټکورو دلته. او هغه سپینګیري مشران به په جرګو کې ناستل، درنې خبرې د پښتو څومره یې شور دلته، او اتله څومره به خوږې وي د منګي اوبه مې، اتله څومره به خوږې وي د منګي اوبه مې، او ګړوند به ډک و د مانګو جام کې نسکورو دلته. مازدیګر باره کې راته یو مازدیګر باره کې راته یو شعر وایم. تا زلفان چې سمول مازدیګر تېرو، او په دیوال چې د کتل مازدیګر تېرو، تا زلفان چې سمول مازدیګر تېرو، په دیوال چې د کتل مازدیګر تېرو، او رک د جمې مازدیګر شلو یا خدایا، رک د جمې مازدیګر شلو یا خدایا، یار چې یو نظر کتل مازدیګر تېرو. اول ته راته په ننه باندې سر وي، اول ته راته په ننه باندې سر وي، او چې د ښه راته کول مازدیګر تېرو. وایي سترګو له لکۍ لیونۍ مه کوه، ما لیونۍ کوي لیونۍ مه کوه، او ځان په لوپټه کې کلکه ونغاړه، تیزه د سینې لیونۍ وایي کله راښکاره شي او کله پټه شي، دا خوی د سپومۍ لیونۍ مه کوه. تا سره مې زړه په هوا والوځې، منډه په بلۍ لیونۍ مه کوه، ما تل د کوره به پې وشړې، ما تل د کوره به پې وشړې، او پوی به شي ابۍ لیونۍ. خوشحالي ځان له په خپله ورکوه، او چې څوک نه درکوي نو خپله ورکوه، او که محتاجه خلک ډېر دي، انصاف وکړه، هر محتاج له یې په تله ورکوه. دا خو نه چې یو ځل ورکړې او بیا قلار شي، دا خو نه چې یو ځل ورکړې او بیا قلار شي، د خیر کار دی څو ځله ورکوه. اورې، او دغه دې موی د خیر په تمه ناست دی، او وایي کله کله پکې دلم او ته بیا څه وایي، وایي خوشحالي ځان له په خپله څنګه ورکړم، چې څوک نه راکوي نو خپله څنګه ورکړم، او په محتاج ته نه وي خیر مې نشته، محتاج ډېر دي زه یې په تله څنګه ورکړم. او وایي ما یو ځل یې غلطي کړې اوس قلار شو، وایي ما یو ځل یې غلطي کړې اوس قلار شو، ډېر سخت کار دی، څو ځله څنګه ورکړم. او وایي دغه چې دی موی د خیر په تمه ناست دی، نو وایي کله کله پکې دله شي. څومره شیخ ناکام کوي چې زړې پالي، شیخ د هلکانو یارې ښې پالي، او خلک والله شیخ ته ټول خیرانه دي، خلک والله شیخ ته ټول خیرانه دي، ښکلي ترې رضاوي چې پسې پالي، او ښکلی شیخ د خوږ ګوتې په شان ساتي، ښکلی شیخ د خوږ ګوتې په شان ساتي، څومره یې درانه وړي درانې پالي، او موږ چېرته یو ښکلی خو مشنا نه کړو، موږ چېرته یو ښکلی خو مشنا نه کړو، او څه په شیخ ته وګوره د درې پالي. دا و د لال افضل صاحب چې تاسو ته یې خپلو خیالاتو اظهار وکړو. اوس موږ تاسو نه رخصت غواړو په دې شعر باندې چې خدایه زموږ د پښتونخوا په پاکه خاوره باندې، خدایه زموږ د پښتونخوا په پاکه خاوره باندې، او د بې ننګۍ ونه زرغونه نه کې،
او د هر پښتون سر له څادر خدایه دا امن راکړي امین د هر پښتون سر له څادر خدایه دا امن راکړي چې د خیبر د پښتنې پیغلې سرتورې نشي ډېر ښه ډېر امین ثم امین